سمنګانو کې د مقاومت جبهې یو غړی په ډزو وژل شوی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. طالبانو د مقاومت جبهې یو غړی سمنګانو رویدواب ولسوالۍ کې په ډزو وژلی دی. د مقاومت جبهې دغه غړی فیروز نومیده او د سمنګانو رویدواب ولسوالۍ آب خورک کلي اوسیدونکی و. د سرچینو په وینا هغه د پوځ مخکینی سرتیری هم و. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي اشتي صوب ورځپاڼې ته وویل چې ارباب فیروز له طالبانو سره تر یوې جګړې وروسته د مهماتو د خلاصېدو له امله تسلیمېدو ته اړ شو، خو طالبانو هغه له خپلو ملګرو سره یو ځای وژلی دی. د سرچینې په وینا د ارباب فیروز 2 تنه ملګري هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه د فیروز مړی د هغه کورنۍ ته نه دی سپارلی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.